بسم الله الرحمن الرحیم. پنځمه برخه ته ښه راغلی. په پنځمه برخه کې په دې باندې بحث کوو لکه څنګه چې موږ مخکې ویلي وو چې موږ تاسو کله دې پروژې دپاره د څارنې او ارزونې سیستم موږ تاسو جوړوو یا د مانټرینګ اند ایوالویشن سیستم موږ تاسو سیټ کوو. باید څو مرحلې ترسره کړو تر څو هغه سیستم موږ تاسو د یو پروژې دپاره سیټ کړو. له اول مرحله لکه په مخکینیو درسو کې چې وه هغه موږ تاسو په دې باندې ډېر زیات بحث کړی دی چې نو یور پروجیکټ مثلا اولنۍ خپله پروژه په داخل او خارج نه وپېژنئ چې په داخل کې مثلا پروژه از کوم سټرکچر لري، خارج کې مثلا کوم فاکتورونه دي چې موږ تاسو پروژه دونه متاثره کړي. دا هغه عوامل دي چې موږ تاسو په مخکینیو درسو کې پرې بحث کړی دی. دوهمه برخه چې دغه موږ تاسو د دې چې کله موږ تاسو خپله پروژه وپېژندله موږ تاسو د هغو دپاره بیا شاخصونه تعینوو او د هغو شاخصو په بنا باندې به موږ تاسو مخته ځو. نو دوهمه برخه چې ده موږ تاسو شاخص تعینوو او د هغو شاخصو دپاره مثلا هدفونه یا ټارګټ تعینول دي. نو په همدې باندې بحث کوو. مخکې دونه چې موږ تاسو په دې باندې په دې کې مثلا چې ولې موږ تاسو شاخص تعینوو او په کوم اساس باندې باید هدف تعیین کړو. نو مخکې څه تعریفونه دي چې لومړی تعریف چې دی هغه مثلا شاخص دی. او شاخص موږ تاسو مثلا څنګه تعریفوو؟ شاخص چې دی یا انډیکیټرز په ساده معنا باندې یو شی اندازه کوي. شاخص یعنی یو شی اندازه کوي. دا موږ تاسو ډېر زیات تعریفونه لرو ولې صرف شاخص په دې معنا باندې چې د اندازه‌ګیرۍ یوه وسیله ده او موږ تاسو ته یو څه اندازه کوي. شاخص په دې باندې مهم دی چې په دې باندې وپوهیږي چې زموږ پروژه څومره کامیابه ده، څومره ناکامه ده، موږ تاسو څومره پرمختګ کړی دی په خپلو فعالیتونو کې. نو دا موږ ته ښیي. دا شاخص تعریف دی او ډېر زیات مثالونه لري. په دې ځای کې دوه مثالونه یې ورکړي دي. مثلا د مثال په ډول the number of children who receive vaccines. هغه اطفال چې مثلا واکسین ترلاسه کوي یا واکسین کوي. یا مثلا the percentage of donated funds that reach families. مثلا هغه د donation percentage چې مثلا ریچ کورنۍ غریب کورنۍ ته مثلا ورکوي. مثال ډول دا دوه شاخصونه دي. تاسو کله چې ډېر شاخصونه تعریف کړو البته صرف در په دې باندې پوهېدل پکار دي چې شاخص موږ تاسو وپېژنو چې شاخص چې دی اندازه‌ګیرۍ وسیله ده چې موږ تاسو په هغو باندې یو څه اندازه کولی شو. مثلا دومه کې چې دی هغه چې دی ټارګټس دی. یعنې د هر شاخص دپاره موږ تاسو باید په فیصدۍ یا په نمبر باندې موږ تاسو د هغو دپاره څه ټاکو؟ هدف ټاکو. د مثال په ډول 1000 ماشومان باید واکسین ترلاسه کړي. خو په کومه وخت په یو مشخص وخت کې موږ تاسو هغو ته یو ټارګټ تعیین. مثال د فبروري تر میاشتې پورې باید 1000 ماشومان باید واکسین ترلاسه کړي. یعنې د دغه شاخص دپاره موږ تاسو دغه هدف تعیین کړئ چې څو دی 1000 ماشومان باید د فبروري په میاشت کې باید واکسین ترلاسه کړي. په ټارګټ کې مهمه خبره دا ده چې موږ تاسو یو مشخص وخت ورته ټاکو او ټارګټ باید داسې شکل سره تعیین شي چې یا هدف چې موږ تاسو هغه نه ډېر کار ته وي نه ډېر د موږ تاسو سویه لوړ وي په دې حساب باندې چې موږ تاسو ونه شو کولی هغه بیا اچیو کړو که نه. یا مثلا د بل شاخص یې د مثال په ډول 15% فنډ موږ تاسو باید ډینوټ کړو که نه په 2009 کال پورې. یعنې دغه څه ورته وایي هدف ورته تعیین شوی دی. دا چې موږ یې لاسته راوړی شي نه شي راوړی بیا هغه موږ تاسو پورې اړه لري. د موږ تاسو په امکاناتو پورې، د موږ تاسو په توانایي ظرفیت پورې چې موږ تاسو دا ټارګټ لاسته راوړلی شو او که نه. ریزلټ یعنې هغه نتیجه هغه څه دي چې دا په نمبر او فیصدي باندې ښودل کېږي چې موږ تاسو مثلا د کله چې موږ تاسو ټارګټ یا هدف تعیین کړو موږ تاسو د هغو دپاره کار کوو چې موږ تاسو خپل ریزلټ لاسته راوړو یا نتیجه لاسته راوړو په مشخص وخت کې. نو موږ وایو چې د مثال په ډول
ریزلټ زموږ تاسو لاسته راغی چې په 1978 ماشومان فرض کړه د فبروري تر میاشتې پورې څه شول واکسین شول یعنې د 1978 یعنې موږ تاسو تقریبا خپل ټارګټ اچیو کړی دی یو مثال 2% فند څنګه شو ډینوټ شوی دی فیملیز ته یعنې اصلا موږ تاسو ټارګټ څه و 15% و موږ تاسو 2% تقریبا چې موږ تاسو لاسته وروړی دی نو مهمه خبر دا ده چې ټارګټ باید په داسې شکل باندې موږ تاسو تعیین کړو چې ټول امکانات په د ارګنایزیشن یا د پروژې په نظر کې ونیسو د هغو په بنا باندې موږ هر شاخص ته خپل ټارګټ یا هدف تعیین کړو بل مهم شی چې دغه کوانټیټیو انډیکیټر دی یا کمی شاخصونه هغه شاخصونه دي چې هغه په نمبر پرسنټیج او ریشیو باندې موږ تاسو څنګه کوو اندازه کوو دلته موږ تاسو چې ویل کي کمی شاخصونه ویل کي چې دا موږ تاسو باید په دې باندې پوه شو کمی شاخصونه چې دي هغه په اسانه شکل باندې تحلیل کي او په پروژه کې په ډېر زیات شکل دغه نه استفاده کي بل انډیکیټر چې دی هغه کوالټیټیو انډیکیټرز دی کوالټیټیو انډیکیټر یا کیفي انډیکیټر چې دی هغه په نمبر پرسنټیج او ریشیو باندې موږ تاسو نه اندازه کوو هغه چې دی فیلینګ دی مثلا خلک څه فکر کوي ته په دې پروژې په باره کې مثلا خلک څه وایي خلک څه احساس لري او دا عموما د ټکسټ یا د یعنې د خط په شکل باندې وي یعنې مثلا په لیکلي بڼه باندې وي یا مثلا په غږیز شکل باندې وي یا مثلا د پاراګراف په شکل باندې وي یا مثلا په ډېر مختلفو شکلو باندې موږ تاسو کوالټیټیو انډیکیټرز چې دی یعنې هغه په نمبر ریشیو پرسنټیج باندې هغه نه اندازه کي او هغه چې دی په دې شکل باندې لکه د خلکو څه احساس لري خلک مثلا څه وایي څه فکر کوي په دې باندې اندازه کي ښه بله مهم موضوع چې ده لکه څنګه چې مخکې یادوري وشوه ولې موږ تاسو شاخصونه تعینوو یعنې شاخص څومره ضرور دی ما مخکې یادوري وکړه چې چېرته شاخص په پروژه کې وجود ونه لري شاخصونه نه وي موږ تاسو هدف نشي تعینولی بیا کله موږ تاسو هدف تعین نه کړو خپل ریزلټ باندې نه پوهیږو یعنې داسې ده چې شاخص تعینول یو مهم کار دی او که بدون شاخص موږ تاسو نشي کولی چې پروژه ته څنګه کړو په مخ باندې بوځو یو ساده مثال ورکوم فرض کړه دوه استادان دي یو استاد دی هغه ځان ته شاخصونه تعیین کړي دي یو استاد دی چې په ټولګي کې موږ تاسو مثلا درس یې هغه ځان ته شاخصونه نه دي تعیین کړي دي مثال ډول هغه استاد چې ځان ته شاخصونه نه دي تعیین کړي هغه به څه پوه شي چې مثلا یو شاګرد د یوه صنف نه بل صنف ته مثلا ولاړ شي یا مثلا کامیاب شي په حساب باندې لاره پیدا کړي نه پوهېږي که نه بله خبر دا ده چې هغه بل استاد چې دی هغه مثلا دوه دانې شاخصونه تعیین کړي دي د ځان لپاره هغه دا تعیین کړي دي چې د مثال په ډول لومړی شاخص یې دا تعیین کړی چې یو شاګرد مثلا څومره اساینمنټونه کمپلیټ کړي دي او دویم هغه یې دا دی چې مثلا په فاینل ټیسټ کې دی ګمانه څومره نمرې وړي همدغه دوه شاخصو په اساس باندې دی درته نمرې ورکوي او هغه مثلا کوم څومره نمرو باندې چې دی کامیابه کي بل صنف ته لار مومي نو په پروژه کې هم په همدې شکل باندې که چېرته موږ تاسو شاخص ونه لرو موږ تاسو نشو کولی چې پوه شو چې زموږ پروژه په کوم شکل تطبیق کېږي څومره ریسورسز زموږ استفاده شوي دي او مثلا څومره موفقیت یا ناکامي یا کامیابي هغه باندې پوه شو نو د شاخصو تعینول ډېر زیات مهم او هم کار دی دا چې لکه څنګه چې ما چې کله موږ تاسو خپل شاخصونه انتخاب کړو باید خپل شاخصونه داسې شاخصونه انتخاب کړو چې هغه ټول یو د بل سره لینک وي یعنې که چېرته لینک ونه لري موږ تاسو نشو کولی چې بیا موږ تاسو خپل پروژه په موفق شکل باندې تطبیق کړو ځکه پروژه به ناکامي یعنې د موږ تاسو انپوټس باید آوټپوټس لاسته راوړي او آوټپوټس هم باید آوټکمز لاسته راوړي او په همدارنګه آوټکمز هم باید امپکټ لاسته راوړي په هغه صورت کې بیا موږ تاسو کولی شو چې د موږ تاسو پروژه په کامیاب شکل باندې تطبیق شي او موږ تاسو خپل دغه کوم شاخصونه چې دي موږ تاسو
په لاک فریم کې ځای کړي دي، یعنې یو د بل سره لینک لري او په ترور د دغو شاخصو باندې موږ کولی شو چې خپل کوم تعین شوی هدف چې دی د پروژې هغه موږ تاسو لاسته راوړو. او د دغه هر یوه لیول دپاره موږ تاسو مختلف لیول انډیکیټر درکړي، د انپوټ لیول انډیکیټر، آوټپوټ لیول انډیکیټر، آوټکام لیول او امپاکټ لیول. یعنې مطلب مې دا ده چې د هر لیول دپاره اتلیسټ باید یو انډیکیټرز ولري، یو یا دوه درې. موږ تاسو مثلا مختلف لاک فریمونه لرو چې په هغو کې حتی د آوټپوټ دپاره څلور، بیا مثلا موږ تاسو آوټپوټ 1 لرو، آوټپوټ 2 لرو، همداسې آوټکم 1 آوټکم 2. په دې خاطر باندې موږ تاسو څنګه کوو شاخصونه لاک فریم ته لینک کوو. دلته ساده مثال دی چې یو لاک فریم دی مثلا په دې ځای کې اول د پروجیکټ سمري په ډېر ښه شکل باندې تعریف شوې ده. په اول سر کې موږ تاسو باید د امپاکټ مثلا تعریف کو، او کله چې موږ تاسو امپاکټ تعریف کړئ او دغو شاخصونه موږ تاسو تعیین کړل، بیا موږ تاسو د دوم قدم کې خپل انپوټ او دریم قدم کې آوټپوټ موږ تاسو هم تعریفوو او هم موږ تاسو د هغو دپاره شاخصونه ټاکو، او په دریم قدم کې موږ تاسو خپل آوټکمز وبخښئ څلورم قدم کې خپل آوټکمز څنګه کوو موږ تاسو هم تعریفوو، هم د هغو دپاره شاخصونه لاسته راوړو. یعنې د موږ تاسو انپوټ انډیکیټر لیول باید آوټپوټ لاسته راوړي، او آوټپوټ هم باید چې لاسته راوړي آوټکم، او همدغه آوټکم باید موږ تاسو امپاکټ لاسته راوړي. یعنې دغه شاخصونه باید که چېرته مثلا یو د بل سره لینک نه وي، نو نشي کولی چې پروژه په موفق شکل کوم یا موږ تاسو تطبیق کو. په اول سر کې موږ باید خپل امپاکټ تعریف کوو، وروسته باید انپوټ او آوټپوټ لیول تعریف کوو، د هغو دپاره شاخصونه وټاکو، او په آخري قدم کې آوټکمز، یعنې چې دغه د آوټپوټ نه څه لاسته راځي هغه موږ تاسو څه دی آوټکم دی. آوټکم د دغو امپاکټ او انپوټ او آوټپوټ مابین پول دی، په حساب ارتباطي پول دی. او مینز اف اپلیکیشن چې موږ تاسو د دې استدلال کوي چې د فعالیت یا شاخص څنګه وریفای کړو، څنګه موږ تاسو پوه شو چې دا فعالیت مثلا تصدیق شوی دی. یعنې د تصدیق په خاطر باندې چې په دې باندې بیا په لاک فریم کې بحث وشي. او ریسک ان ازمپشن فاکتورونه بهرني عوامل چې پروژه موفقیت ته وړي ناکامۍ ته وړي، یعنې د دې په خاطر باندې موږ تاسو ریسک ان ازمپشن دا یو ساده شکل دی د لاک فریم چې په آینده کې به بیا په لاک فریم باندې څه ډولونه لري، څه رقم دی، په مختلفو ټمپلیټو باندې به بحث وکړو. دا و د نن ورځې درس. خدای مو مل شه.